بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 21 د فبروري کال 2014 چې د شنبه ورځ سره سمون خوري او د روژې مبارک څلورمه ورځ ده. ستاسو ټولو حضور کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال موضوعات دي، همدارنګه د خیبر پښتونخوا، کراچۍ او د ډیورند کرښې هغه خبرونه هم شته دي. د ټول نه مهم خبر دا دی چې تاسو معلومه ده د صلح کمیټه چې کوم د غزې لپاره جوړه شوې وه، د هغې ناسته په امریکا کې وشوله او د دې مشري خپله ډونالډ ټرمپ کوله. په دې صلح ناسته کې ټرمپ دغې ته خطاب وکړ، ایران ته ویل چې یا به خبره مني او یا که نه سخت ګواښ سره به مخ کیږي. په شرق الاوسط کې اتم او درنې اسلحې نشو منلی، دا د سیمې امنیت ته خطر دی. نو تاسو دې ته وایي چې دا د درنې اسلحې په سیمه کې نشو منلی او دا سیمې ته خطر دی. په سیمه کې څوک اتم لري؟ هلته اسرائیل. بل کوم اتم لري؟ نه لري. په سیمه کې څوک قوي ترین میزایل لري؟ اسرائیل. بل څوک لري؟ نه لري. تر ننه پورې ګواښ څوک شوی دی؟ اسرائیل. کوم ملکونه یې وهلي؟ داسې ملک نه دی پاتې چې هغه یې نه یې وهلی، مګر هم هغه ګواښ نه دی. ایران چې نه اتم جوړ کړی دی تر اوسه او نه کوم اتومي اسلحه لري، دا نړۍ ته او دې ته ګواښ دی. نو په دې رقم سره دا د نړۍ سیاست دی او دا هم د دې عقل و منطق دی. نو همدارنګې د صلح کمیټې په دې ناسته کې چې 11 میلیارده ډالرو پورې ژمنې وشولې چې په دې کې 10 میلیارده خپله د ډونالډ ټرمپ د خوا نه دي. ما یو ځلې د دې باره کې تاسو ویلي مو چې که هر مملکت 1 میلیارد ډالر ورکوي د عضویت لپاره، نو که امریکا 1 میلیارد ورکړي، د امریکا خو پکې 8 تنه دي، نو دا خو بیا درست عدالت نشو. نو اوس فکر کوم چې د هماغه پیسې خپل پوره کړی دی، 10 کسه غړي 10 میلیارده ډالر ادا کړي، نور هر ملک ته ویلي دي چې نور تاسو دا کوي. دلته د ټول نه تجربه دا ده چې په دې کې یو خیرات خور مملکت هم موجود دی او دا خیرات خور مملکت پاکستان دی چې هم د دې کمیټه کې د ډېر قدردانی دغه وکړه، ټرمپ وکړله، د شهباز شریف ډېر صفت وکړ، د عاصم منیر د بوټ پاکۍ او د چاپلوسۍ ډېر زیات صفت وکړ او بیا یې غېږ کې ونیول، دغه شهباز شریف یې غېږ کې ونیو او هغې نه قدرداني وکړله او د عاصم منیر دغه که چې دا مګر په عین حال کې ګورئ چې نه دا پیسې ورکولی شي هلته دا 1 میلیارد، ځکه د خپله 1 میلیارد څخه چې 1 میلیون ډالر هم نشي ورکولی، د خپله خیرات ته ناست دی. او بل دا دی چې د قرضدار هم دی. بل خبره دا ده چې د دغې په هکله د پوځ په هکله هم دی اوس په شا تللی دی چې د غزې ته پوځ استولو کې، ځکه چې کوم معاش چې ورته د خیرات تعین شوی دی هغه لکه چې دی د طبیعت سره نه دی برابر، غواړي چې زیات شي، نو اوس ټال مټیل نه کار اخلي. او په دې بابت کې اردوګان دا دغه کړی دی چې دی حاضر دی چې غزې ته ډېر ژر تر ژره پوځ واستوي، خو اسرائیل د هغې پوځ استولو مخالفت کوي او د پاکستان نه پوځ غواړي. پاکستان اوس نه پوځ استوي او نه پیسې لري چې ورکړي، خو دا قیمت به په څه رنګ ادا کوي دی؟ نو دا خو به یو قیمت به ادا کوي، هغه خو داسې صفتونه نه کوي، د کاکا زامن خو یې نه دي. په دې اساس سره هلته دا یو لویه ستونزه ده. او په دې ناسته کې د نور ګوډاګیان ټول راغلي او ګوډاګیانو خپلو پیسې ورکړلې او سرونه وخوځول. همدارنګې اردوغان دا خبره هم کړې ده چې خبرداری ورکړی اسرائیل ته چې په سیمه کې اور ته لمن وهل او سیمه اور ته ټېله کول به په خپله اسرائیل په خپل لمبو کې وسوځوي. اردوغان په ایتوپی کې و او هلته په د ایتوپیا د صدر اعظم سره په رسمي خبرو کې دا خبرې هلته دغه اظهار کړلې. د سومالي لاین په هکله مې ویلې چې د اسرائیل د خوا نه دې خاورې پیژندل دا یو تخلف د سیمې دی او سیمه کې مشکلات کوي. دا دغه چې دی دا د افریقا مسله ده او په خپله د سومالي مسله ده، دې کې باید اسرائیل ګوتې ونه وهي. همدارنګې روسانو د ایران د دفاع لپاره خپل جنگي کشتیګانې چې ویل کېږي تعداد زیات دی راوړي دي، سید بندر عباس په دغه کې لنګر کړي دي، سید هرمز په تنګه کې ودرولي دي او سید خلیج فارس لږ بهر په دغه کې، او دې کې ډېر دارنګې د کشتۍ هم شته دی چې سریول سیر عمل کوي
او ویل کېږي چې هر نوع کشتۍ د دغې لپاره د منځه وړلو لپاره آمادګي لري او ویل کېږي دا د ایران د دفاع لپاره یو لوی اقدام دی چې شوی دی او خپله امریکا ته ګواښ دی چې که ته کشتۍ راولې نو دا سیمه زموږ لپاره هم ارزښت لري. همدارنګې پولنډ خپل وګړو ته دا دغه کړی دی چې څومره ژر کولی شي د ایران نه ووځي، شاید که 40 ساعته نور هم د ماتل وکړي بیا به ډېر ځنډي او بیا به دوی وتلی نه شي. دی داسې اشاره لري چې یعنې دوی دا اطلاع لري چې په امریکا به په دې 40 ساعتو کې حمله کوي، نو ځکه خپل کسانو ته وایي چې 40 ساعته بعد به تاسو ډېر ناوخته نو ژر تر ژره ووځئ. په دې مفهوم سره چې ویلې ده همدا رقم ښکاره کېږي. همدارنګې جنوبي کوریا ایران ته د میزایلونو غورځولو یا پرتاب کولو دستګاګانې 50 دستګاګانې ورکړي دي چې دا د اتومي میزایلونو د غورځولو صلاحیت لري او د دې سره هم د تجربه تحلیل کیږي چې کله دا دستګاګانې ورکړي معنی دا ده چې حتما د اتومي سلاګانو کومک به مرسره کړي چې دا دستګاګانې ورکړي، ځکه تشه دستګاه خو بې معنا ده که دا صلاحیت د اتومي سلاګانو لري او کوریا شمالي چې ده دا خو کوریا شمالي چې ده دا خو د اتومي اسلحه هم لري، نو په دې اساس باندې د دې دغې ورکول معنی دا ده چې کوریا شمالي دلته به اتومي کومک هم کړي. لاوروف د روسیې بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر ایران باندې برید به د اژانس اتومي یعنی نړیوال اتومي ایجنسۍ لپاره دا ډېره د هغې حیثیت ته به صدمه ورسوي، لپاره دی چې د ایران د هغې سره امضا لري، ټولې دا کارونه د ایران د هغې د نظر لاندې دي. ایران MPT امضا کړې ده، د MPT امضا کول د نړیوالو قراردادونو امضا ده او ایران دا دواړه کارونه کړي چې هم اژانس اتومي سره دا کوي او د اژانس اتومي په موجودیت سره چې په ایران کې د دې دستګاګانې دوی کنټرولولې حمله پر ایران باندې د دې نړیوالې ادارې حیثیت او اعتبار له منځه وړی دی او د دې ارزښت کم شوی دی. سرګی لاوروف هم همدارنګې دا خبره کړې ده چې اسرائیل په ښکاره توګه باندې سیمې ته مشکلات خلقي، افراطیت راولي او د ایران په خلاف باندې اقدام کوي، نو که چېرته دا اقدامات دغې دا د سیمې ته مشکلات راولي او دا په حساب د امن خواته اقدامات نه دي. د امریکې دغه مشر په خبرو په دغه کړی چې په ایران ته اشاره کړې وه چې دا سیمې ته مشکلات راوړي، نو د سرګی لاوروف اشاره دا ده چې سیمې ته خو مشکلات اسرائیل راوړي، اسرائیل دی چې سیمه کې دغه کوي اوربلي افراطیت دغه کوي، د ایران په مقابل کې هر نوع اقدامات کوي او بیا تهمت په ایران باندې ویل کېږي چې ګویا دا ایران دی چې دا ستونزې جوړې کړي دي. همدارنګې د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ایران د پټرولو محدودیت او بندول د امریکا د خوا د امریکا او د اسرائیل د خوا دا موږ ته قابل د قبول نه دی او دا شی موږ نه منو، یعنی دا تحریمونه دي رسما ردو او دا یو جانبه یو طرف د یوې ډلې تصمیم دی چې د نړیوالو قوانین سره مطابقت نه لري، په بناهن موږ دا کاملا ردو او دا شی نه منو. همدارنګې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف یو ځل بیا ویلي دي که چېرته طالبان د امارت اسلامي نه هدف د امارت اسلامي د پاکستان کې دننه طالبان مهار نه کړي او د دې بریدونه دغه کنټرول نه کړي، نو د پاکستان برید به پر افغانستان حتمی وسی. د دې مطلب دا دی چې د پاکستان طالبان به افغانستان کنټرولوي، ته چې پر افغانستان برید کوي او د نو همغه کنټرول او برید ولې خپل هلته نه کوي چې دلته یې کوي چې ته خپله ده کې، خو د معنی دا ده چې هلته د زور نه رسېږي او دلته راځي. وی فارسی کې یو متل دی وی زوریم به خر نکشید زدم به پالانش، دا همغه قصه ده، هلته زور نه رسېږي راځي دلته پالان وهي. نو خبره دا ده چې دا د دې دغه چې دی بهانې دي او خپله خواجه آصف خو کوم دغه نه دی، خو ښکاره خبر ده چې دا خبرې د دې چې دي دا د پاکستان د پوځ د خولې خبرې دي او د هغې په اساس باندې دوی دا خبرې کوي. راځم د خیبر پښتونخوا کې د مجاهدینو عملیاتو ته
په 19 د فبروري مجموعاً 7 عملیات شوي دي چې وزیرستان جنوبي کې 3 د اسماعیل خان کې 1 باجوړ کې 1 پیښور کې 1 او ټانک ولایت کې 1 ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي اعظم ورسک تورګلا سیمه کې پر پوځي پوسټه برید شوی دی مرګ ژوبله اړولې ده ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي اعظم ورسک په بازار کې پرته پوسټې باندې د راسکوف په برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده ولایت وزیرستان جنوبي شاکتوی ولسوالي په مربوی سیمه کې مروبي سیمه کې د اف سی پر پوسټه د راسکوف په برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده همدارنګه د اسماعیل خان کلاچي ولسوالي ټکواره سیمه کې پوز او د امن کمیټې پر مجاهدینو برید کړی دی چې په ځوابي برید کې یو شمیر عسكر وژل شوي دي او یو مجاهد همچنان جام د شهادت نوش کړی دی باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ ټانک د پاټک پر پوسټې باندې په برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده پیښور اف آر ولسوالۍ په خینې کې پوسټې باندې او د نورو دفاعي پوسټو باندې برید شوی دی چې مرګ ژوبله اړول شوې ده ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ پر اوتار پوسټې باندې د راسکوف په برید کې یو عسكر وژل شوی دی او یو امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده همدارنګه مورخه شلم د فبروري مجموعي عملیات 8 دي چې په دې کې بنو ولایت کې 2 باجوړ ولایت کې 2 جنوبي وزیرستان کې 2 کروک ولایت کې 1 او د ټانک په ولایت کې 1 ولایت بنو ولسوالي دومیل سکیورټي اهلکار فضل قدیر ولد نوزاد چې د امیزای سیمې اوسیدونکي دي نیول شوی و چې د سیمې د مشرانو په وساطت سره په دې شرط باندې خوشي کړلی شو چې د دښمن سره به کار نه کوي او د دې یو کار دا چې د مجاهدینو د خلکو کورونه به ورانول او د دې نه ضمانت په دې خوشي شو چې پوز نم ضمانت واخیستل شو چې پوز به د خلکو کورونه نور نه ورانوي همدارنګه ولایت بنو ولسوالي بکاخیل روسا روډ چک پوسټ باندې په سنایپري یعنی د هدفمندو ټوپکونو په د برید کې یو عسكر وژل شوی دی یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده ولایت باجوړ ولسوالي ریاست منطقه انځر واقع سرلړه چک پوسټ باندې سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی او یو وای فای سیستم هم له منځه وړل شوی دی ولایت باجوړ ولسوالي واړه مامون سلطان بیگ واقع چک پوسټ باندې تاروزی برید کې یو عسكر وژل شوی دی ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي تیارزی خیسوره کې د شولام روډ پر دغه باندې فوج پر موټر برید شوی دی چې 2 اهلکار پکې وژل شوی دی موټر هم تخریب شوی دی او په همدې سیمه کې دویم برید هم پر پوسټې باندې شوی دی چې مرګ ژوبله ور اړول شوی ده ولایت کروک ولسوالي باندې داود شاه کوهاټل شهرا باندې مجاهدینو چک پوسټ جوړ ک او خپل هغه چکینګ وساته ولایت ټانک ولسوالي ګومل کوټ اعظم واقع فوجي چوکۍ باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه او یو وای فای له منځه وړل شوی دی همدارنګه په ټانک ولایت کې مجاهدینو د ډرون په ذریعه پر پوځي مرکز باندې بمونه غورځولي دي مرګ ژوبله اړولې ده په کراچۍ کې هم یو برید ترسره شوی دی چې 10 تنه پوځیان پکې وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي دا د نن ورځې نړیوال موضوعات او جهادي راپورونه چې ستاسو سیمې ته مې وړاندې کړل هیله ده چې دا برنامه وګورئ خوښ کې دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامه تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ